ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. موږ تر دې مخکې هم له ملګرو سره یو بل پروګرام کړی و چې د کتاب د مطالعې د فرهنګ په اړه باندې مو خبره پکې کړې وه. په دې برخه کې له ملګرو سره په دې باندې خبره کوو چې د ځینو ځوانانو په ذهنونو کې یو ډول اندېښنې راپورته شوي دي چې د هېواد پرېښودو ته یې ملا تړلې ده. په سختو لارو باندې د سر په بیه باندې دا هېواد پرېږدي او داسې فکر کاندي چې موږ به هلته بهترین، خوشحاله او ډېر زیات هوسا ژوند ولرو. آیا د سر په بیه باندې ارزي ده؟ آیا دا هېواد پرېښودل په دې باندې ارزي چې سړی هلته هغه سخته زندګي په دغه بهترین هېواد، په دغه بهترین ټولنیز ژوند د خپلې کورنۍ په بیه باندې پرېږدي؟ راځئ له دې ملګرو سره په دې اړه باندې خبرې وکړو. نو لومړی به له ښاغلي احمدزي صاحب نه پیل وکړو چې دی په دې اړه باندې څه وایي. دی به خپل نظر را سره شریک کړي، بیا به پښتون صاحب او نورزاد صاحب هم په دې اړه باندې خبره وکړي. مهرباني احمدزي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. لکه څنګه چې ټول پوهېږو موضوع د دې بحث د افغانستان د ځوانانو د اروپا ته یا خارجي ممالکو ته سفرونه دي په غیر قانوني ډول چې هغوی دا فکر کوي چې وطن پرېږدو او یا اروپا ته یا امریکا ته یا نورو مملکتونو ته په غیر قانوني ډول، قاچاقي ډول چې د انسان قاچاق ورته وایي، دوی لاړ شي او خپل ژوند هلته سټیبل کړي، هلته دوی له سر نه خپل ژوند شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي، خپل تعلیم و تحصیل شروع کړي. نو د دوی په فکر دا به د دوی لپاره یو کامیابه لاسته راوړنه وي. که موږ او تاسې لږ د افغانستان دغه 40-42 کلونو تاریخ ته وګورو چې په افغانستان باندې کومې سختې راغلي دي او د افغانستان د هغه وخت ځوانانو د هغه سختو په مقابل کې ملا تړلې ده، لاسونه یې سره ورکړي دي او افغانستان یې دغه سختو حالاتو نه ژغورلی دی. موږ باید دې ته فکر وکړو چې دغه زموږ ملک دی، دغه ملک په موږ باندې څومره حق لري. آیا په سختو حالاتو کې دا په موږ باندې فرض دی چې د دې ملک دپاره قرباني ورکړو که نه؟ آیا دغه د موږ د کامیابۍ یا د شجاعت او د غیرت لاره ده چې موږ په داسې حساسه شرایطو کې خپل ملک پرېږدو او لاړ شو خارج ته او نورو ملکونو ته، هغه هم په هغومره سختو لارو باندې چې مثال د خبرې ایران ته به ځې، ترکیې ته به ځې، دغسې به یونان ته ځې، ځینې ډېر بااستعداده ځوانان مو په بحرونو کې نادرکه شول، ورک شول، د ایران په بندیخانو کې مړه شول، د قاچاقي سیستمونو باندې په مختلفو لارو باندې دوی خپل ژوند له ډېرو سختو قربانیو سره مخامخ کړي تر هغو افغانستان پرېږدي او خارج ته لاړ شي. ځوانانو دپاره دا 100% په موږ باندې فرض ده، زموږ دپاره مهمه ده چې په داسې حساسو شرایطو کې موږ د دې ملک سره وفا وکړو، د دغه ملک هغه خپل حق په ځان باندې ادا کړو او دلته ټول ځوانان لاس په لاس او خپل ملک د دغه روانو بدبختیو نه نجات ورکړو. دې ته که موږ او تاسې د ځینو مملکتونو مثال ورکړو، مثال امریکا، چین، کوریا، جاپان، روسیا یا دا زموږ نږدې همسایه ممالک پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، هند، دا چا بد کړي؟ دوی دپاره پردي خلک نه دي راغلي چې هغه ملک یې جوړ کړی. د همغه ملک ځوانانو، د همغه ملک ښځو نرو زحمت ویستلی، خواري یې تېره کړې او خپل ملک یې هغسې ته نن رسولی چې د دنیا ښه ټکنالوژي هم دوی سره ده، د دنیا ښه سهولیات هم دوی سره دي. نو موږ افغانانو دپاره هم دا کار ډېر زیات مهم ده. له دې نه هېڅ نه جوړېږي چې موږ لاړ سو او په پردیو ملکونو کې فرض که موږ هلته لاړو، دا لارې مشکلات مو متحمل کړل، اروپا ته هم لاړو، هغلته مو ژوند شروع کړو، کاروبار مو شروع، هغه کارونه هلته نشته چې زموږ دپاره د دفترونو چوکیانې وي او 4-5 یورو ډالرو تنخواګانې، هغه خوبونه نشته. څومره خلک چې کار کوي په ډېر مشکلاتو باندې 10 ساعته 12 ساعته هغوی هلته کار کوي، بیا په هغې کې دوی انتهایی 1.5 یورو 1300 یورو الا 2000 یورو پیدا کوي. هغې کې هم تانه حکومت تقریبا 10% ټیکس ګرځوي. که ته د میاشتې اخر د خپل فکر وکړې نو تا سره به دومره پیسې نه وي پاتې. نو لهذا که همغومره اندازه باندې زحمت موږ په خپل ملک کې وباسو، موږ ډېر څه لاسته راوړلی شو. هم به مو خپله ایماني او وجداني وظیفه اجرا کړي، هم به مو د خپل ملک دپاره وفا او هغه کړي، خدمت کړی، هم به مو د خپل ولس دپاره خدمت کړی، هم به مو افغانستان د یو بحراني حالت نه ویستلی. نو فلهذا زما نظر دا د تېښته د حل لاره نه ده، تېښته د کامیابۍ لاره نه ده. همدغه مو ملک دی، همدلته به قرباني ورکوو او همدغه به جوړوو. د دې په موږ باندې همدغه فرض ده او همدغه موږ باندې د دې ملک حق ده. ژوند احمدزی صاحب، ډېره زیاته مننه. احمدزي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې. هغه کیم اوچونګ په خپل کتاب کې لیکي چې وخت وروستی فاتح دی، خو همدا اوس موږ وخت لرو، ځوانان یو، ښه ډېره انرژي لرو،
باید له دې نه ښه ګټه نه وکړو، هم د ځان جوړولو لپاره، هم د شاوخوا خلکو د جوړولو لپاره، هم د خپلې ټولنې د جوړولو لپاره، او هم د دې هېواد د جوړولو لپاره. له نجیب استاد نه به اوس نورې خبرې واورو چې هغه په دې اړه باندې څه نظر لري چې دا ځینې خلک هېواد پرېږدي او وایي چې موږ به هلته ښه ورځ ولرو. بیا هم مننه سپین سهار. مونږ مهاجرت یو پیره لیدلی هم دی. هو بالکل. پاکستان کې به چې دی هلته هم پښتانه وګورې، خو یو ډېر عادي کس په راپاسې درته به ویلی کښېنه مهاجره. بالکل. نو هغه هر څه به چې دی سړي ته یو طرف ته خو د مهاجر ټکي به ورته سخته زور ورکوو. بالکل. چې مونږ داسې یو بډیا هېواد لرو، هر څه پکې شته دی، اما مونږ بیا هم دلته مهاجر یو. نو والا زه فکر کوم چې دی دا د تګ دغه چې دی دا به لږه سخته شي، حل لاره نه ده. حل لاره نه ده. او مونږ باندې هغه د احمدزي صاحب خبره چې دا وطن مونږ باندې حق لري، باید د دې حق ادا کړو. خو زه وایم چې دا وطن بیا هم زموږ وطن دی، که اوس ترې نه ووځي او بیا هم کولی شي چې ورته راشي په نوي نوم باندې چې هغې سره ته په خپله محساس یې. نه ښه ده که د زده کړې لپاره سړی هلته لاړ سي، یو شی زده کړي، بیا راسي د دې وطن او د دې وطن د خلکو لپاره د خدمت یو جوګه شي، نو دا ښه خبره ده. خو دا چې یو مخ سړی وطن پرېږدي، چې پرېږدي چا ته یې پرېږدي؟ د دې وطن په سترګې موږ او تاسې ته یو مخ باندې خو نه کېږي، یو مخ باندې خو دلته به داسې زیاتره چې اوسه پورې پاتې دی، که چې ډېر خلک پرې تېر راتېر شو، یو هم راځي هغه پرې خپله تجربه وکړله. مخکې احمدزي صاحب ورته اشاره وکړه، هغې خپلې تجربې وکړې، خو هغه په دې باندې قادر نه شو، ولاړه د دې ځای نه. بالکل. هغه د دې وطن د خلکو همت و چې داسې وکړو. دا چې وروسته ترېنه وشړېدله، هغه کې د ولس لاس نه وه، هغه یو څو محدود کسان وو چې هغو دا کیسه خرابه کړله. نو دلته زموږ احمدزی صاحب هم دی چې احمدزی صاحب به په دې اړه باندې څه وایي؟ ته خو په خپله اراده نه لرې د وطن د پرېښودلو. نه، دې وطن ته به موږ خدمت کوو انشاءالله، او دا وطن زموږ او تاسو خدمت ته ضرورت لري. دا وطن خو خپل وطن دی، دا نه پرېښودل کېږي، دا زموږ تاسو د نیکونو د پلرونو زموږ د بچیانو وطن دی. که څوک ځي خارج ته مثلا د یو څه وخت لپاره، د تعلیم لپاره، بیرته په یو نوي نوم باندې راتلل غواړي، نو هغې کې څه مشکل نشته ده. له نوو تجربو سره په نوي نوم نه باید راسي. نو دا وطن نه پرېږدو، دا وطن ته به خدمت کوو. دا وطن موږ او تاسو ته ضرورت لري، همدغه ژوندیو سرونو ته ضرورت لري. بالکل. زه خو پخپله داسې فکر کوم نورزاد صاحب چې که زه له دې وطنه څومره لرې لاړ شم، څومره لرې ترېنه لاړ شم، خو زړه به مې دلته پاتې وي او پښې به مې ترېنه تللې وي. یعنې که ډېره بده ورځ هم راشي او سړی ترېنه لاړ شي، خو بیا به یې زړه دلته پاتې وي په دې وطن کې. نو ستاسې څه نظر دی نورزاد صاحب محترم؟ مننه سهار صاحب. قاچاق خو لکه څنګه چې ښکاري نوم یې ډېر بدرنګ دی. او بالکل. بیا زموږ ستاسو ډېر افغان وروڼه په دې لاره کې بلکې د ژوند قرباني پکې ورکړله. او بالکل، د سر په بیه ورته تمام شول. د سر په بیه ورته تمام شول. ډېرې میندې بورې شولې. نو بل اروپایي هېوادونه داسې هغوی خو اول نه دا یو سیسټم لري چې د دوو نه زیات بچي نه زېږوي. نو هغوی چې کله دوه بچي، نو لازما هغوی غواړي چې دوی لوړ تعلیم وکړي او سبا په حکومت کې لوړې چوکۍ واخلي، خپل وطن خدمت وکړي. نو پاتې کېږي وروسته دا هغه ساده اصطلاح کې خشره کارونه ورته وایي. نو مجبور دی چې دوی د مستریتوب دپاره، د هوټل ګارسون دپاره، د ډرایور دپاره، د ګاردۍ دپاره، مطلب سختو کارو دپاره ستا خبره د افغانستان او داسې نور جنګ ځپلي هېوادونه لکه عراق، شام دې نه ځوانان ومني او خپل د ژوند چارې دې مخې ته یوسي. زه دا نه یم چې خارج ته مه ځئ، خارج ته لاړ شئ، خو په قاچاق کې در سره زه راضي نه یم. لاړ شئ، په قانوني طریقه لاړ شئ، هلته لوړ تحصیلات وکئ او بیرته راشئ، خپل وطن ته خدمت وکئ. له هغه ځای هم که وغواړئ د وطن خدمت کولی شئ، یو چا سره مرسته کولی شئ. خو که موږ د دې دلیل ته وګورو چې ځوانان ولې هېواد پرېږدي او په دومره سختو لارو، په دومره خطرناکو لارو د سر په بیه دوی غواړي چې ووځي خارج ته. حتی موږ داسې د خلکو نه کیسې اورو چې د افغانستان او ایران بارډر کې یوه سخته ده، بیا چې دوی ترکیې ته وړي، د شپې په ساتو غرو کې مزلونه دي، په دوی باندې فایر کېږي. نو ډېره سخته ده. لکه سړی چې دې ته سوچ وکړي، هغه سوچ کې هم ډېره زیاته سخته ده. خو دا ولې دې ته اړ کېږي؟ دا په دې اړ کېږي چې
دلته په هیواد کې ناامني ده او اقتصاد، دا دوی ډېر غټ عامل دي. دولت ته پکار ده چې ظرفیت لوړ کړي، ځوانانو باندې کار وکړي، ځوانان را جذب کړي او خصوصا ورسره څنګ کې امنیت او اقتصاد ته کار وکړي. تاسو ښه وینئ چې هر کال موږ په زرهاو شاګردان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو فارغین ورکوو، مګر په 100% کې که موږ فیصدي ته واړو نو 2% حکومت نه راجذبوي. یعنی د هیواد پرېښودلو یو لامل هم دا هغه 93% دې ته اړ کېږي چې یا هیواد پرېږدي یا که چا سره شخصي سرمایې په خپلو مټو باندې خپل د ژوند کار او روزګار مخې ته ویسي. خو چون دا خبره خو ډېره څرګنده ده چې زموږ او ستاسو د افغانانو اقتصاد د انتها لکه هغه ډېر غټ اکثریت موږ د فقر لاندې زندګي کوو، غریب یو. نو هر چا ته دا سهولت هم نشته چې هغه سره پیسې یا ورته د پلار نه پاتې یو هغه پې خپل ژوند مخې ته ویسي. نو اخر هم انسان دا موږ تاسو ډېر داسې غټه فیصدي داسې شاګردان لرو خصوصي پوهنتونونو کې درس یو بل نه قرض کړي دي. په دې تمه چې سبا به زه فارغ شم، حکومت ماته وظیفه راکړي، نو خپل ژوند به م ښه کړم او فامیل به م راسره ښه شي. خو چون متاسفانه دولت په ډېر کم تعداد کې دا شاګردان راجذب کړي، نور اکثره چې دي دوی بېکاره پاتې کېږي. یو لامل دا دی چې دوی اخره مړ شي چې ځان باید وباسو خارج ته. نو په دې دغه کې مسله کې دولت ته تر ټولو ډېر زیات کار پکار دی او ورپسې خلکو ته هم دا خو خپل هیواد دی. پښتو کې یو مشهور متل دی چې ځې بازو ته به راځې. نو خپل وطن دی، هر چې تم لاړ شي ګل وطن. بالکل. نو کومه دغه چې انسان چې خپل کومه فکري ازادي او د فکري ازادي کوم حس چې ته په خپل هیواد کې کوې دا پردي هیواد کې نه کېږي. بالکل دا خبره پردي هیواد کې که ته څومره وخت هم تېر کړې اخر هم نوم یې پردی دی او پښتو کې وایي چې پردی کټ د نیمې شپو وي. بالکل دا صحیح خبره. ښه خبره ده که څوک په قانوني لار لاړ شي، هلته تعلیم وکړي، درس وایي، بېرته راشي خپل هیواد ته خدمت وکړي. خو په قاچاقي لاره زه بالکل تاسو سره رضا نه یم، ځکه په قاچاقي لاره باندې دا د ژوند سره لوبې دي. زه خو خپلو هیوادوالو ته دا ویل غواړم چې د قاچاقي لار نه لاس په سر شي، ژوندی اوسي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسي. زما خپل نظر خو دا دی چې راځئ په دې وطن کې د ګلونو پر ځای په خپل جنت نشان ذهنونو کې ګلونه وکرو او دې وطن سره مینه وکړو، د دې وطن له خلکو سره مینه وکړو او دا وطن پرې نه ږدو. د پرېښودلو لارې د حل لار نه دی. نو په راتلونکو نورو برخو کې به هم له تاسو سره په دې اړه باندې خبرې کوو. که تاسې هم کوم نظر لرئ حتما یې له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. پوښتنه هم لرئ کولی شئ له موږ نه له نورو مشرانو او استادانو سره به یې موږ شریکه کړو او تاسو ته به یې حل لارې او جوابونه پیدا کړو. دې هیله چې تاسو خوند ترېنه اخیستی وي. ژوند